سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان پیاوړي توپوهونکی نجیب الله ځدراڼ د ټپي کېدو له امله د افغانستان او پاکستان د سوپر کولا جام سیالیو له لوبو بهر سو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه چپلاسي توپوهونکی نجیب الله ځدراڼ د زنګانه په برخه کې درد پیدا کړی و، له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې نړیوالو ورځنیو سیالیو له لوبو بهر سو. د افغان لوبډلې د ډاکټر یاپیزول له راپورونو سره سم نوموړی د بشپړه درملنې لاندې دی. د یادونې وړ د نوموړي پر ځای بل چپلاسي توپوهونکی شهید الله کمال د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې برخه سو. ټاکل شوې ده چې نن په سریلانکا کې افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې نړیوالو ورځنیو لوبلړۍ به پیل شي. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین 2 بجې په سریلانکا په سویلي امبوبان ټوټا ښار کې به پیل شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ورځنیو لوبو لوبډلمشر حشمت الله شهیدي ویلي د لوبغاړو د غوره لوبو تر لوړې روحیې بشپړه چمتووالی لري. ټاکلې ده چې د دې لوبلړۍ دویمه لوبه به بل سبا د اګست په 24مه نیټه په همدغه کرکټ لوبغاړي کې ترسره شي او دریمه به د اګست په 24مه نیټه په سریلانکا پلازمینه کولمبو کې ترسره شي. افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دا لوبلړۍ داسې مهال پلان شوې وه چې ورپسې را روانه میاشت کې اسیا جام او نړیوال جام مهمې سیالۍ هم را روانې دي. افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو چارواکي هیله مند دي چې دغه لوبلړۍ به د راتلونکي سیالۍ د دوی لوبډلو ته به د چمتووالي کې به ډېره مرسته وکړي. د یادونې وړ چې اسیا جام سیالۍ به هم روانه اګست میاشت په وروستیو کې پیل شي. افغانستان او پاکستان د ورځنیو لوبو سې شنبې په ورځ پیل شولې. افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو په خپلو کې تر اوسه ورځنۍ لوبې نه دي کړې، خو 4 ځله په ورځنیو لوبو کې سره مخ شوي دي چې 4 واړه پاکستان ګټلي دي. د دې وروسته د ورځنیو لوبه د 2019 کال نړیوال جام کې ترسره شوې وه. افغانستان او پاکستان ترمنځ د 3 اوریزو لوبلړۍ هم روان کال د مارچ میاشت کې ترسره شوله چې افغانستان 2-1 سره وګټله. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما مو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.